تراوی دا معامله چې ده نو دا سمې دی کوي نو کار څوک کوي صحیح تراوی دی کوي بس اتونه کمول نه دي په کار چې سړی به دا کتابونه چڼ کی چڼ کنه او تعصب د چشمې لري کی او په صحیح معنا کې د مسلې ته وګوري نو اتونه کمول نه دي په کار پورته پسې چې څونه کولای شي بس دا داسې خبره ده کنه چې مولا الله حاضر ناظر وګڼي کنه او قبله ته مخ کی او د مسجد نبوي د پیغمبر علیه السلام په دې منبر او د کور په دې منځ کې کینی په دې ځای کې کنه او د الله نه یریږي پړه کې د الله یې نو به دا خبره دی ورانه نه صحیح خبره ده صحیح چې بس دا تونه کمول نه دی په کار که قیام الليل وتوي او تراویح وتوي او قیام رمضان وتوي او ارسنو ملور کې خدا تونه کمول نه دی په کار او څومره چې مخ کې بس کوي پسې روایت د امت عمل به مختلف دی د اکثر امت عمل لشل رکعات دی د وی تر سره 23 رکعات لس رکعات روایت پکشته دی او دا تو رکعات روایت پکشته دی د شپږ در رکعات روایت پکشته دی او دا خبره کول چې عمر رضی الله عنه صحابه په شل رکعات جمع کړو دا بالکل غلطه خبره ده عمر رضی الله عنه صحابه په یو جمع را جمع کړو دا بګنشته چې شل رکعات ټکه هیڅ حکم نشي خودل نه څوک ثابتول شي ها د امت تعامل په شل رکعات دی یعنی خبره دا چې شل رکعات وشو په صحیح طریقه وشي ځکه چې دا د جمهور امت عمل دی به تعامل را روان دي تعامل مخامخ دلیل خدای کنه نو د فقوانه تعامل اکثر امت په شل رکعات را روان دي دې وجه نه موږ ته غوړه د شل رکعات ښکاری او کو څوک تراوی نه کوي خړاوي کوي نو به دې نه کوي بس دا غي نه کول خدي چې فرض مون نه سره په کافر کیږي نه خو بل طرف ته کته د مون به حرمتي او بے عزتي کې کنه نو کې دې شپه د ایمان نه خلاص شه دونه خطرناک خبره ده اځه مزاق هم دې تراونه جوړ کړي په ما ته بګاو کس به مفتي په پټول تخبه کې وګرځه کنه مړ وسمه تراوی بچرته ونه کی بس چې قاری مخکې شګنه په ټکی به نه پیږي د سوې بس موږ دلته ختم شونو کو ما دي قاریانو ته ملک صحیح ختم کوو نو د سعودريګم کني ما خپل مطالعه کوم نه کوم بس تراوی زګه چې دا تراونه نه تراوی خېدي سړی مطالعه کوي تفسیر وګوري ثواب به وشي کنه شپه بس سړی ځان قیام الليل کوي سونه رکعاتونه کولای شو قاریانو ماته ول موږ صحیح تلاوت کو بس مال ټیک ته بس هغه ماشاءالله څور لسپاری ویل صحیح تلاوت کوي دا قاری صاحب د دیال د جمعات کې تلاوت کوي نو ما د بارے کوم تاسو کومل د څنګه دا کوي دا وې صحیح قران وای ال د جمعات کې ختم د غیب بارے کوم تاسو کوم څنګه یو موږ پویګو صحیح تلاوت کوي نو چې د ختم وګنه کو خپې د استړی شي او ډانګې شي او د پوندم دی وچ نو خیر دی ثواب دی پکې خو چې اسه کته کېږي پورته کېږي حدیث کې راځي نبی له سلام بدترین غل هغه د جمون نم غلا کوي او د مون غلا دا چې بس تن رکوع سم کې نه سجده سم کې نه قومه سم کې نه جلسه سم کې نه تلاوت سم کې نو بده چې مون څه دا غیر غو نه مون خدای سړی نه کوي نو بس سم تراوی په کار دي کار څومره زو کوي سم تراوی په کار دي او دا اختلاف نه دا بس ومختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم یو بلی بدی شي دي مولانو بس دا دغه وجه نوري سم نشته ده که په صحیح مانو کې د مسلې ته ما پرون یو وړه شان رساله دلته پرته و د شیخ ابن باز رحمه الله نو هغه په دې باندې بحث کړی نو هغه غریب دغه خبره کړې ده چې کدا مسله سم وګوري او په دې ارس ځان پوهه کې او هر جهت وګوري نو دله خبره راځي چې په دې تراو کې ليس فيه حد محدود لا تجوز مخالفته دا هغه الفاظ دي په دې کې د متعین حد نشته چې دغه مخالفت غني ناجایز بس هغه د شر نه کوم او پورته پسې ځه چې څومره کولای شي څومره د کزوري بس وکا څومره اوږد قیام کولای شي وکا څومره ډیر تلاوت کولای شي وکا او قیام الليل لکنه الله د شپې ودرېدل چې څومره ډیر ټیم دی ورکو څومره اوږد رکعاتونه دی وکړه څومره اوږدې سجدي دی وکړه عائشہ رضی الله عنها او پیغمبر علیه السلام دغه تو رکعات صفات کوي نو څنګه کوي وای فلا تسأل عن حسنهن وطولهن بس د دې مون د خایس او د اوږدوالي باره کړو ته پوس مکوي دا به څومره اوږد مونږو صحابه موږ به کله دومره اوږد قیام وکړو کنه چې موږ به ویریدو چې اسې نه چې پښمنی ټیم لاندې شي یره ټول شپه به ولاړو ټول شپه دې ته قیام الليل وای دې ته تراوی وای چې ته په نیمه غنټه کې دوه سپاری مو او به وسره پسې مونږ مو کې او وی ترم پسې وکي مړ داسې مونږ دی سره د غزان مسله ده چې دغه ټیم کې وخت کې لا ټیم داخل شوی کو نه داخل شوی خلکو بس اصل کې ګوره دا حدیث کې چې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې اول من تسعر بهم النار الله به ول جهنم په چا باندې ګرمي یو پکې عالم دی
د سار د منځونو په باره کې خو زه دومره یېرېږم که نه اذانونه خلک بیټې مه کوي منځونه بیټې مه کوي قسم دی لکه زه فکر وړم دې مسله د مولیان ولې سوچ نه کوي ما خو خپل جومات کې ووي ما ویل که تاسې اذان وشي که نه او د اذان نه 25 منټ پس جمع نه کوئ وختي کوئ نو زه به پکې بیا نه یم بس زه به په کور کې ځان له کوم ځکه چې مونږ نه کېږي او هلته د خوب چکر راغسي نو ملا غریب خو د مقتدیانو نه یېرېږي که نه او غږ نه شي کولی نو بس ملا مقتدیان وایي چې راځي به دا اذانونه شوي دي 15 منټه پس ودرېږي 10 منټه پس ودرېږي نو ټایم لا داخل نه دی او ته مونځ کوې نو څنګه دا مونځ کېږي فقه خو دې لږ وګوره که نه فقه خو وایي چې وخت نه مخکې د اذان وکړم دوباره بیا کوې نو څه به کوې دې مسلو سره بس دا خدیجة الکبرا والا مدرسه ده چېرته پته نه کم ځای کې ده هغې دا نقشې چاپ کړي دي او پته نه لګي چې څه به جوړېږي دې نه اخر که نه په دې سوچ پکار دی علماو له ما تېر کال یو مسله کړې وه ما وایي چې اذان کېږي یو کس په لاس کې ګلاس دی نو حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي بس ګریدي نه خیر دی اوبه دې وڅکي که نه یا که چی پیاله یې ورسره ده نو ودې څکي یو ملا و پته نه چې کم ځای و څوک مفتي و هغه چې کم بربجي کول چې په حدیثو باندې نه پوهېږئ او حدیث بیانوئ او مالې خدای پاکوي دته بخاري په یاد یادېږي ترمذي به ورته په یادو باندې یادي نو ما ته خو لږ وګوره چې صبح صادق څه ټایم کې ټایم خو یې لږ وګوره که نه دا ستاسو ټایمونه ټیک دي کوم چې خلکو ته ښودلي دي خو بس څه کوې نو چې اوس ملا پسې خبرې کوي نو خپل لمن په شا راوړی هسې نو ځان شرمول دي مفتي محمد إبراهيم محمدي